پنجاب کې. وروره غوږ ونیسه زما خبرې ته. زه چې شروع کې لندن ته راغلم نو بي بي سي والا راغلل، سلمان بھائی هغه راغی نو هغې زما نه انټرویو ریکارډ کوله چې لندن کې څنګه چل دی، څنګه خوشحاله یې، خفه یې او زمونږ د ملک د پاکستان څنګه که نه. نو ما هغې کې دغه خبرې کړې وې، دا اوس چې تاسو وکړه که نه، ما دا خبره وکړه چې هلته امن نشته د فنکار دپاره. نو هغه انټرویو بیا دا کم چې برخلاف خلک د هغې راوچته کړې وه، هغې کې کټینګ کړي دي، هغې کې لیکلي دي چې نازي اقبال پاکستان پسې خبرې وکړي، نازي اقبال دا ووایي، نازي اقبال ما خو په خپله جنډه پسې خبرې نه دي کړي، په خپلې خاورې پسې مې خبرې نه دي کړي. ما صرف دا ووایي چې هلته امن نشته د یو فنکار دپاره. وروره نومونه یې نه اخلم، خو په دې اوسنو فنکارانو کې هم دې جنکو کې اوس هم دا خبرې اوس هم شته، زه اورم او ګورم. نو زه پرې ډېره خفه شم چې د شپې 12 بجې هلته به ځان ته بدماش وایي چې زه بدماش یم. فنکارې ته به ټلیفون کېږي یا به یې رور ته یا به یې پلار ته ټلیفون کېږي چې تبله او باجه راواخلې او راځئ. نو هغې غریبانان خو مجبوره یې تبله باجه به واخلي او خوب به هم غریبانانو له ورځي ور روان به وي، د هغې ته به په بیټک کې کښېني، پروګرام به ورته وکړي، یا پیسې یې وشیندلې یا شراب به یې څښلي. مثال خبره که نه، ستاسو د سترګو د حیایي په نشه کې به بس خپله بدماشي به په هغوی باندې کوي. هغه خبره ما په دې ټاپک کړې په دې سوچ مې کړې وه چې هلته امن نشته د یو فنکار دپاره. هغه سندرغاړې کومه وه هغه چې هغه سندره یې ویلې وه چې په سپینو سپینو لیچو کې نوم یې رانه هېر شو، بنګړي به شړنګومه جانان خوشحاله ومه. هغه هم چا ایمن وداس هغه وګورئ، هغه هم چا شوټ کړه، هغه همدغه شان وفات شوه. زما په خیال چې خپل ورونو وویشته. زما په خیال خو د امن خبره ما د فنکار دپاره دغه شانتې ووایي که نه، په دغه زما د مور نه ما دپاره ورور هم ګوره که ما د مور نفس نه مار پیدا شي، هغه خو زما ورور نشي کېدی چې هغه ما مړ کړي ومفلي که نه. بېله خبره دی مونږ سوچونه د خلکو فکرونه دا ټول مینوال لیکي، غزاله جاوید الله دې وبخي، ایمن وداس جي، دغه شان نورې فنکارانې ډېرې فنکارانې زموږ چې دغه شان غزاله جاوید یاد کړو، هغه هم داسې مړه شوه، پلار یې مړ شو. ډېر هغه یو ډانسر او سندرې کولې، ګلالۍ شي په نوم باندې جنۍ چې وه په پټو کې هغه چا ووژله. مثال خپلو کې و که نه، لکه ما د دغه امن خبره وکړه چې د فنکار دپاره هلته امن نشته. پکار ده چې د فنکار دپاره یو داسې امن وي، هغوی ته یو سیکیورټي ورکړلی شي، ځکه چې فنکار خو پټ نوم نه وي، هغې ریکارډینګ له تللی شي، کوم پروګرام له ځي. نو زموږ مشرانو له پکار ده زموږ حکومت د طرف نه چې هغوی له داسې یو سیکیورټي ورکړي چې هغوی ډاډه ګرځي، هغوی ته د شوټ آرډر هم ورکړي چې زموږ فنکار ته څوک نقصان ورکوي نو هغې ته دغه آرډر ورکړي. لکه دغه شان ما د امنیت خبره کړې وه، هغې نه خلکو بیا نورې ډرامې جوړې کړې. بیا هغې دپاره زه څو ځل لایو رالم، مینوالو ته مې وویل چې ما په خپل وطن پسې نه خبرې کړې دي او نه به زه وکړم. زما وطن زه داسې ګڼم لکه خپله مور، د خپل وطن خاوره زه خپله مور ګڼم. هلته زه پیدا شوې یم، زه خپل وطن سره ډېره مینه لرم. د جاوید په سر باندې افغانان در باندې ګران دي د خاطره ډېر 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 ډېر. خو تا ته لکه ته چې کوم داسې پروګرام ته ډېره خوشحاله چې راغلې کابل کې افغانستان کې؟ ما خو تاسو ته وویل چې زما له جاوید سره واده هم نه و شوی او زه چې وړه وم، مطلب زما لږ ډېر پسه پوه شوم او سوچ مې جوړېدو چې چا به ما نه تپوس کوو چې واده به څنګه انسان سره کې او چا سره به کې. نو ما به همدغه وی چې زه به د یو افغان سره واده کوم. نو تاسو وایئ د جاوید په وجه د افغان خوښ دی، جاوید نه مخکې زما افغانان خوښ وو. ما وی که نصیب مې شوی او قسمت خبره دی زه به واده د یو افغان سره کوم. هغه نصیب ته ګوره چې الله تعالی زما نصیب د جاوید جان سره لیکلی و. جی خبره مو کوله. جناب زادران زه خپله زازا یم، قربان دې شم. تاسو زازا یادېږئ؟ زه پوکام زازا یم.
او د پکتیا ولایت یم په کام سکندرخیل یم بیا ولسوالي مې احمد خیل دی دلته زموږ هم ډېر کلیوال دي ته چې دلته راغلې پښتنو د دې لندن پښتنو تا ته کوم داسې د کمیونټي چې دلته دي تا ته کوم کانسرت یا ښه راغلاست یا څه جوړ نه کړل درته ته خو هم د پښتنو یو لویه هستي که دوی خبر نه وو داسې څوک یادوي ما کمنټ د عام خلک لکه کمیونټي چې دي دلته اتحادي چې دي قومونو که نه لکه اوس زه راغلی ما ته پروګرامونه جوړ کړل که نه دغسې تاسو ونه کړل پروګرامونه نه جی نه مونږ نه دي کړي په خپله هم مونږ دلته تاسو ته پته ده هلې ځلې دي او ډېر ټلیفونونه راشي ډېر مینوال هم دي داسې چې هغې ټلیفونونه کوي غواړي چې داسې زموږ دپاره داسې کوم پروګرام جوړ کړي کانسرټ جوړ کړي خو مونږ سره ټایم نه وي وروره تاسو ته پته ده زموږ د مصروفیاتو ریکارډینګ شي د کور هلې ځلې شي ماشومان دي نو تاسو خو په د وزیروالو لهجه کې په چا خبره ډېرې سندرې کړي دي دا لهجه خوند درکوي دغه پښتو دا لهجه ډېره وزیروال یادی وزیروال لهجه پښتو خو یو پښتو دی خو دا پښتون یو پښتو د بخاري لهجه کې فرق دی که نه لفظونو کې وزیروال لهجه زما ډېره زیاته خوښه ده ډېره زیاته مې خوښه ده ډېر ښه ډېر ښه اردو فلمونو ته دې ګانې ویلي دي اردو فلمونو کې نه ډرامو ته بیخي نه دي ویلي اردو ګانې که نه داسې نه ټي وي پی ټي وي کې مې ویلي دي نه په ټي وي کې نه فلمونه دي دا څنګه دي فلمونه هغې کې او دا وزیروال سندرې چې دي دا خو مې حد نه زیات البم ریکارډ کړي دي او ډېر په مینه دا وزیروال زبان وایم ټوله یو پښتو دا ستاسو خبره خو وزیروال زبان راته ډېر خوږ لګي ډېر چې څنګه روشه موږ وایو راشه که نه دوی وایي روشه ماډریټران نشته دي ملګري غلط کمنټ مه کوه تصویر دی د افغانستان بیرغ دی په لګولی دی وروره غلط کوي د بنوسي زبان چې کوم دی بنوال مونږ څنګه خوبانۍ ته خوبانۍ وایو دوی ورته مندتې وایي که نه څه شی خو ته تاسې هغو ته یې دا خورماڼیو ته وایي او مندتې خورماڼۍ زموږ سواتیان ورته خوبانۍ وایي پېښور کې خورماڼۍ وایي ورته او دوی ورته مندتې وایي سوات ډېرې خوږې هم دي او سوات یو دا څه ته پلي ته مټو څه ته منګوره کې که نه منګوره منګوره په غر کې چې راخېږو موږ هر مالټې به راخېستې خو دوی پلي نه ورته وایي که شی نه ورته وایي نه پلي نه غوزان یادی مالټې وړې مالټې پارې مالټې مالټو ته پلي نه وایي او وګوره وایي مندتې ورته وایي غوزان هم خستل ما هر وخت چې راتلم د سوات طرف نه ماتمن مې خستل په منګوره کې بازار چې دی ممپلي وایي او جی هماغه وایي دی هغه یادوي ستاسو سوات خوراک چې دی مثلا داسې لکه مو وطن کې چې دی ډنډکی دی که نه څوک ډنډکی ورته غوټې وریجې مې وریجې ته که نه په خوست کې پکتیا دغه پکتیکا دا خلک ټول د پخوي عام پښتانه چې کوم دي که نه ټول زده دي څوک شوله ورته یایي که نه نو مطلب تاسې داسې کوم شی لرو چې یو سوات کې تاسې پخوئ وریجې دي سوات کې زمونږ دغه مشهور دي مونږ بیګمۍ وریجې ورته وایو هغې نه غله جوړېږي غله ورته وایي ما ته چې څومره یاد دي نو هغه مشهور دي بیګمۍ وریجې ورته وایي بیګمۍ وریجې زه چې وړه وم نو زما مور به وي زه به سوات ته لاړم د خپلې مور سره ماماګانو تروریانو کره هغوی به وي مونږ به نن ماښام غله پخو ما به ژړل ما به مور ته وي نن به غله راځي
وی نه غله نه وی غله وی دی چې بیا پخه کړه وی دی ته غله وی مې ښه بیګمې وروچې کې بیا چې کله پوه شوم نو بیا به مې ځان پورې خندل ما چې زه وړم ما به دې ته جړل دې خبرې ته تا خو کړي هم ډیره ښه زده ده کنه دا کړي دي چا نه زده کړی دی تا خپله همداسې جوړوم ډیره ښایسته یې ځان پخوي مې ده زده کړی دی. بالکل او هغه زموږ ما ونه خوړله سمه پوه شوې دا مینوال وایي چې موږ میرعلي وزیر یو یو مینوال لیکلی چې روشه او دغه لفظونه ډېر خوند کوي و دغ زبون چې مو ته سندرې ویل ډېر خوند رو کوي دغه زبون شي صحیح مې وې که نه په دغه زبون شي هغه د زین الله احساس نن سندرې نه کوي او مخکې نه خبره شوې وه چې موږ سندرې نه کوو راځو خبرې کوو بلې دپې ته به سندرې کوو ځکه چې په سوات کې څه سیلابونه راغلي دي په افغانستان کې هم خلک خفه دي دوی هم خفه دي ټول مسلمانان دي نو د دې وجې نه یو د چا خبره د خفګان اظهار دوی څرګند کړی دی او چا خبره شیشې جګې کړي دي نن نه کوي سندرې بل هغوی وکړي ښه ډېر خوند یې وکړو مننه وروره انشاءالله بل ځل بیا به لایف راشو ډېر ښه سار دې خوږېدو او د بخښنه بله پوښتنه بله کوو دا خلک پوښتنې کې دا کاپړي کوم ځای کې تاخلې دلته جوړوي که پاکستان تا ته رالیږي پاکستان نه زما خور ده هغه یې ما ته رالیږي زما اوښې د پاکستان کې هغه یې راته رالیږي او زما یوه خور خپله خو دې نه دي چې وګڼې ځان ته زده مې دي خو ټایم نه وي وروره راسره جی خپله هم کپړې ګنډل مې زده دي زم پښتو کې څنګه وایي هر فن مولا نو زما هر څه زده دی او ښځې له پکار ده چې هغه ګنډل هم زده کړي ګاډی خو لیسنس خو لرې ګاډی دې اخیستی دی جی ماشاءالله او بخیر سټډي به هم شروع کوي کالج به هم شروع کوي که نه صحیح دوی وایي چې الله دې ډېر عمر درکړي امین تاسو ما دا خو دې واده کړی دی چې کالج به شروع کوم دا خو دې واده کړی چې کالج وایم جی جی بس پورې ډېر خوند یې وکړو د راتګ نه دې مننه کوم مننه ستاسو د ټولو نه د ټولو مینوالو نه یو جهان مننه زه هم کوم او د ملګرو ته کوم نور کوم میسیج لري کوم پیغام لري بس زه به هم بند کوم بیا یو غزل بیا زه ورته وکړم ته چې لاړه شي بیا بیا بندوم بس بیا به زه هم دیګ بینډۍ راته پرتې دي ښکلې داسې بې ښکلې پخې کړم چې په زړه کې غواړې صحیح ده بس تاسو خپلو کې ګپ ولګوئ زه به سبا درځم د خیره بیا انشاءالله انشاءالله وروره په دواړو سترګو ستاسو د خور کور دی هر کله راشي او ستاسو د ټولو مینوالو یو جهان مننه پیغام زما تاسو ته دا دی چې یو بل سره مینه وکئ د خپل مور او پلار ډېر عزت وکئ دنیا کې هره رشته پیدا کیږي خو مور پلار نه پیدا کیږي د مور پلار زړونه مه ازاروئ مور پلار ته سپک نظر مه کوئ چې مور پلار مو په کومه خبره خفه کیږي هغه مه کوئ او کمې تور سره چې زموږ واده شوي دي هغوی ته زما دا پیغام دی چې د خپل خاوند د خپلو بچو د زړه نه خدمت وکئ او ښه وخت تیر کړئ خوشحاله وخت تیر کړئ او په اعتماد باندې ژوند تیر کړئ په یو بل اعتماد وکئ د هرې خبرې او خپل 5 وخته لمونځ وکئ په خپلو دعاګانو کې ما او بارام جان رور هم یاد ساتئ او زما په هره دعا کې تاسو زما سره شامل یې تاسو ټول مینوال ټول مسلمانان خپل ځان ډیر خیال ساتئ او بس دغه خبرې وي انشاءالله بیا به راشو صحیح ده وروره بیا به زه لایو راشم تاسو سره زه به دا د نه بند کړم ډېره مننه خورې